آیا مینا به ښوونځی پرېږدي؟ پلاره ولې ډوډۍ نه خورې؟ مینې زه ډېر پریشانه یم. زه باید شولې واخلم خو پیسې نه لرم. خو اوس د بزغلي د کرلو وخت دی. پوهیږم زه باید د دوکاندار نه تخم په پور واخلم. خو آیا کولی شم چې دغه پور بیا ورکړم؟ زه باید یو کار پیدا کړم. خو انا په کور کې نشته چې د رانې نه ساتنه وکړي. موږ څه کولی شو؟ موږ نه غواړو چې مینا ښوونځی پرېږدي. مینا ښوونځی پرېږدي؟ نه نه هیله کوم ما د ښوونځي نه مه باسئ. خو مینې زه ډېر خواشینی یم. موږ بله هیڅ چاره نه لرو. زه اوس دوکاندار ته ورځم. زه هم درځم. زه هم درځم. 800 900 زر ودې نه ویل چې څه کار مو درلود؟ ډېر ښه درته وایم. تاسو خو پوهیږئ چې د کښت وخت دی. که ماته یوه بوجۍ تخمي شولې په پور راکړئ. ته خو اوس هم زما پور راوړی. ته رښتیا وایې خو ټول پور به درکړم. د دې تخم پیسې ډېرې کیږي. زه غواړم چې ستاسو د ګوتو نشان واخلم. ډېر ښه. لږ صبر وکړه چې پور دې په کتاب کې ولیکم. د شولو بیه د ګټې سره 800 روپۍ کیږي. اوس ټوله پیسې د ریبولو څخه وروسته اوس ګوته دې دلته کېږده. صبر وکړه پلاره هغه 800 لیکلي دي. رښتیا؟ زه په دې ورځو کې ښه نشم لیدلی. یوه احمقانه تېروتنه. احمقانه تېروتنه. اوس مې سم ولیکل. او 800 روپۍ. لکه چې د ښوونځي ته ځې. اوه مینې ښه شیان ښوونځي کې زده کړي دي. ډېر ښه. ځه چې ځو. د خدای په امان. تا ډېره هوښیاري وکړه چې د دوکاندار په چالاکۍ باندې پوه شوې. خدای دې وکړي چې د هغه پیسې په وخت سره ورکړی شو. نو مور دې هم مجبوره نه دی چې بهر ته د کار کولو لپاره لاړه شي. او که نه زه باید ښوونځی پرېږدم که نه؟ موږ نه پرېږدو چې داسې وشي. ډېره هڅه به وکړو چې ته ښوونځي ته ادامه ورکړې. پلاره موږ به څه وکړو؟ تر اوسه نه پوهېږم. پرېږده چې ویې ګورو. د خدای په امان. مینې څه شوي دي؟ ولې دومره خفه یې؟ داسې ښکارېږي چې زه به ښوونځی پرېږدم. نه ولې داسې وایې؟ مور مې کیدای شي د کار کولو لپاره بهر ته لاړه شي او زه مجبوره یم چې ماشوم وساتم. خو زما ښوونځی ډېر خوښېږي. نه غواړم چې ښوونځی خوشي کړم. زه ولې ستا سره ستاسو کور ته لاړه نه شم او د مور و پلار څه دې ونه غږېږم؟ مجبوره نه یې چې د کار کولو دپاره د کور څخه بهر وځې. ته کولی شي چې خپل کار د کور نه پیل کړې. په دې ورځو کې ډېر سازمانونه شته چې ښځو ته پور ورکوي. موږ باید څه وکړو؟ تاسو اول د دې نظریې په هکله وغږېږئ. کله مو چې پرېکړه وکړه چې کوم کار کوئ بیا به موږ د پور درخواست ولیکو. دا یو ډېر ښه فکر دی. خو ما اورېدلی دي چې د دغه ځایو څخه پور اخیستل ډېر سخت کار دی. رښتیا وایې دا کار اسانه نه دی. خو غوښتل کوم زیان نه لري. څومره ښه کار پوه شي. موږ به یو بایسکل واخلو. او راجو د خیاطۍ یو ماشین څنګه دی؟ په کلي کې خیاطان ډېر دي. رښتیا وایې ولې یو غوا ونخلو؟ شیدې به خرڅوو. رښتیا دا یو ډېر ښه فکر دی. ښه فکر دی. موږ به یو سره غوا واخلو. د هغې نوم به لالي کېږدو. او راجو او باید پلار ته د یو بایسکل هم واخلو چې د غوا شیدې د خرڅولو لپاره ښار ته یوسي. خدای دې وکړي چې نور به دا پیسې واخیستلی شي. ته هم پیسې لرې؟ نه مور مې پور اخیستې دي.
هیڅ باور مې نه راځي د پیسو سود کم دی او موږ یو کال وخت لرو چې د پور پیسې بیرته ورکړو. ها ته اوس بایسکل چلوې وروسته به څه هلته څه خبره ده مور مې دغه غوا راولې ده د هغې شیدې خرڅوي. اوس ښځې باید د پیسو پیدا کول نارینهو ته پرېږدي. څه یوه احمقانه تېروتنه. همداسې نه ده توتي. زما نوم میتو دی. بهره که په ټاکل شوي تاریخ تاسو ونشئ کولی زما پیسې راکړئ زه راځمه ستاسو خوا او خوستی بیایم او ستاسو دغه ګستاخه توتي غم اخلم او په یو سرکس یې خرڅوم. او نه په یاد ولرئ مخکې د لمر د پرېوتو نه. دغه د نن ورځې شودې دي. اوس یې د خرڅولو لپاره ښار ته وړم. څرنګه یې؟ ښه نه یم ډېره تبه لرم او پوهېږم چې نن شپه دوکاندار د پیسو د اخیستلو لپاره راځي. تر اوسه مو څومره پیسې ټول کړي دي؟ بانک ته د یوه قسط پور ورکول نه وروسته اوس موږ 600 روپۍ. ډېر ښه تا په ښوونځي کې شمېرل زده کړي دي. زموږ 200 روپۍ نورې هم پکار دي چې دوکاندار ته یې ورکړو. نه پرېږدو چې غوا خوسی او میټو څوک تیوسوي. خو زه ډېر ناروغه یم نشم کولی چې هلته لاړ شم. ولې زه او راجو لاړ نه شو؟ او زه شه راجو. راجو راشه. د خدای په امان. زه راغلی یم چې غوا غوسۍ توتي را سره یوسم. لطفا صبر وکړه پیسې درته رسیږي. نه لمر خو پرېوتی دی زه څاروي همدا اوس بیایم. مینې راځه چې ناوخته کېږي زر شه. ژر او زه نشم کولای. او زه ډېره ستړې شوې یم. مینې او مینې توتي اوس چېرته دی؟ او نه لمر نږدې دی چې پرېوځي موږ ډېر ناوخته کړه. زر شه میتو پیسې مور ته یوسه. او مور صبر وکړه راځه پیسې دې واخله. دا زه څه وینم دا پیسې له کومه شوې؟ موږ دا پیسې د شیدو د خرڅولو نه په لاس راوړې دي. واه ښځه او کار کول دا سمه خبره نه ده. ولې نه ده؟ موږ ډېر ښه کار وکړ
مینې او مور یې رښتیا هم د خپله کورنۍ سره یې مرسته وکړه. موږ نور ضرورت نه لرو چې ستا نه پیسې واخلو. او زه فکر کوم چې دا د مینې پلان و. ستاسو لور په ښوونځي کې ډېر شیان زده کړي دي. احمقانه زه ځم. تېروتنه. او ودې لیدل اوس ته حتما ښوونځی پای ته رسولی شې. بله هو حتما. میتو خیمه ته ووایه سرکس ته ځې